نهم ادب دعا کونکے بمخ کی خپل ځان لره دعا غواړي وي، یعنی شروع به د چا نه کې؟ شروع به د ځان نه کې. دلیل یې پرې راوړی د ابی بن کعب رضی الله عنه روایت ته امام ترمذي راوړی دی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ذكر احدا فدعا له بدأ بنفسه. وی کله چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا ذکر وکړو، یعنی یو کس بنو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه تذکره وکړه او بیا به ورله دعا کوله. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه چې ملګرو له به دعاګانې کولې او دعاګانې به یې غوښتې هغوی له، نو چې بیا به یې ورله دعا کوله نو شروع به یې د خپل ځان نه وکړه. شروع به یې د چا نه وکړه؟ د خپل ځان نه. ګوره دې کې اصل وجه دا ده دا چې د ځان نه شروع کړه نو دې ځان کمزوری ګڼي چې یا الله د ټولو نه لوی محتاج زه یم ستا دې رحمت ته او ستا دې نعمت ته. او چې کله سړی پردو له او نورو له دعاګانې غواړي او ځان له به د سره غواړي نو ځان ته سوچ نشتي، یو قسمه داسې ښکاري او کیدای شي داسې او کیدای شي داسې نه وي، یو تکبر چې یعنې زما ضرورت نشته، دا خو هغه پلاني دپاره غواړم او پلاني دپاره او زه درکوه. نو ځکه طریقه دا ده چې کله هم دعا غواړي د یو ملګري دپاره د چا دپاره نو شروع به چا نه کې؟ شروع به د خپل ځان نه کې. الا لکه اوس قنوت ته مانځه کې دعا غوښته کېږي، هغه به اجتماعي دعا ټول به یادولی کېږي. نور عامه طریقه دا ده چې دعا کې به شروع هغه ته د خپل ځان نه. لکه اوس ته مثال کې تهجد دې وکړو، تهجد نه بعد دعا کې نو شروع د خپل ځان نه وکول او د خپل ځان خبر اول وکړه، بیا د نورو دپاره کوه. بله خبره دې کې دا هم ده چې دا نور کیدای شي ځان دپاره دعا غواړي، کیدای شي بل ورله غواړي، کیدای شي د هغه نیک اعمال یې هغې دلاسې هغه بچ شي. او ستا څه ګرنټي ده؟ څوک دله دعا غواړي نه غواړي چې مړ شي، څوک به دې یاد کړي او که یاد به دې نه کړي، اعمال به دومره برابر یي او که نه به. نو مناسب دا دی چې ته شروع د کوم ځای نه وکړې؟ شروع د خپل ځان نه وکړې. دا طریقه ده. لسم ادب دا ذکر کړی دی وی جامعه غونډه او لنډه دعا کول. غونډه او لنډه دعا کول دلیل پرې راوړی دی حدیث دی چې دا امام ابو داود راوړی دی. عائشه رضی الله عنها وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خوښولې جامعې دعاګانې او دین ما سوا به پرېښودې. جامعه دعا لنډه غونډې ته جامعه وي، یعنی داسې الفاظ استعمال کا چې هغه یعنی غونډ الفاظ ډېر خبرې پکې دنده راځي، دا جوور ورننوته. او ځکه حدیث کې راځي او را به هم شي هغه حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی آخر زمانه کې به داسې خلک پیدا شي زما په امت کې چې هغوی به زیاتې کوي په طهارت کې او په دعاګانو کې. طهارت کې زیاتې دا چې یو اندام 15 پیرې 10 پیرې او دا قصې به شلاټي، او دعاګانو کې دا چې سم تفصیل به شروع کړي او دا راکه او دغه راکه او داسې راکه. نو دا د الله نه دی خوښ. او ځکه کله چې هغه یو صحابي او هغه حدیث هم انشاءالله دې کتاب کې راشي، هغه صحابي چې کله د خپل زوی دعا واورېده وی یا الله جنت کې د دې دروازې سره په ښی لاس سپینه بنګله راکړه. نو پلار ورته وي زویه وي سوال کوو چې الله دې جنت ته بوځي او د جهنم نه دې بچ کړي. دا اوس لنډه او غونډه دعا ده. نو دومره تفصیل نه چې سړی ورننوځي او یا الله دا او یا الله جنت کې دا او یا الله جنت کې میوې راکړي ښایسته ښایسته او یا الله جنت کې چې دی پلانی شي او جنت دا سوال کوو یا الله ما جنت ته بوځه او یا الله د جهنم نه مې بچ کړه.
داسې قسمه دعاګانې دا غوره دعاګانې دي. او دا بعض امامان خصوصا په دې عربو کې رمضان په دې میاشت کې دا کله قنوت کې چې له دعاګانې غواړي دومره زیاتې کوي، دومره داسې خبرې به ذکر کولو شروع کړي، به دعا کوي چې هغې ته سره ضرورت نشته. او بیا یو قسمه سجع به شروع کړي، د دعایي کلماتو د آخري الفاظ به یو بل سره برابروي، او دا د الله نه دي خوښ. په ساده طریقې سره هغه دعاګانې غواړي چې هغه لنډې او غونډې دي او خبره پکې ټوله راشي. لکه اوس ګوره انس بن مالک رضی الله عنه یو دا حدیث هم راشي دې کتاب کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر دعا چې ما ته اورېدلې وه، اکثر دعا هغه دا وه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اسې د یوې دعا ته سوچ وکړئ، پیغمبر نه خو ډېرې دعاګانې نقل دي، خو دا هغه دعا ده چې دې کې خیر د دنیا او خیر د آخرت ټول لا جمع شوی دی. یعنی یا الله ماله په دنیا کې ښایسته ژوند راکړه او په آخرت کې ښایسته ژوند راکړه او د جهنم د عذاب نه مې بچ کړه. پاتې څه شو؟ څه پاتې شو؟ هر څه پکې راغلی، څه ستاسو ذهن کې شته چې نه وي پکې؟ یو شی ماته رایاد کړئ زه. دا اوس څومره قیمتي دعا ده، تاسو دې اهتمام کوئ؟ وایي دا په مخه دقه یو دغه ته پرېښودې دا تشهد ته قاعده باندې کې ربنا آتنا فی الدنیا هم دې ختم شي. دا دعا چې تاسو په سجده کې وایي، په تهجدو کې وایي، عام اوقاتو کې وایي، څومره ښایسته دعا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر دا دعا ډېره غوښتې، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. او دا د مؤمنانو دعا قرآن کې هم الله را نقل کړې ده. دا دومره قیمتي دعا ده. مقصد دلته د دعا خبره کول نه، دعا مسله به راشي د دې ذکر او دعا، خو خبره مې دا کوله چې دا دعا اوس څومره جامعه دعا ده، غونډه ده او لنډه ده، اوږده هم نه ده که، او خیر د دنیا او د آخرت یې ټول لا جمع کړی دی. دا قسمه دعاګانې غوښته د الله نه دا ډېره غوره طریقه ده. داسې دعاګانې د الله نه غوښته دا غوره او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه